کونډې مړې شي بیا یې ایسته مړې شي ایسته مړې شي یعنې هغه ارمان ته ونه رسېږي ارمان ته ونه رسي ارمان دې په زړه پاتې شي نه شي کار ورته یې ویشي راځه چې سودا راکته کړم مڼې مې درته راخیستې دي او سودا مې درته راخیستې باڼه مې مات سوه سترګې مې سرې سوې که زوی دې مړ شي بیا به څوک وایي الله زویه داسې به ما د خدای مړه کړي الله ما زوی دښمن مړه کړي ښه مثال که زه په دې دنیا نه یم بیا به څه کوې خدای مې دنه مخکې الله شته بس چې الله شته دا غټه خبره ده عزتمندو عطا صاحب یو ځل بیا زما په شمول ډېر خلک وجړول یقینا عطا صاحب یو ځل بیا د هماغه مورکۍ کور ته تللی دی کومې مورکۍ چې د نن نه تقریبا 10-15 ورځې مخکې د دې کور نه جنازه ووته یقینا عطا صاحب نن بند دروازو ته ولاړ دی یقینا عطا صاحب نن یو ځل بیا زما په شمول ډېر خلک وجړول او د دغې مورکۍ کور ته ورغلی دی او دغه داستان د هغې د ژوند داستان چې کوم دی هغه تاسو په دغه ویډیو کې لیدلی شئ دغې مورکۍ له به عطا صاحب هره میاشت ورتلو سودا خوراکي توکي او دغه حساب له نغدي پیسې به ورکولې یو قسم دا د هغې زوی او هغې به ورته زوی ویل او دې ورته یقینا چې په صحیح معنو باندې مور ویلې وه عطا صاحب په دغه ویډیو کې ډېر زیات درد پروت دی تشو دروازو ته ولاړ دی او تشو کنډرو ته ولاړ دی او بیا هغه کمې ویډیوګانې چې عطا صاحب د دې مورکۍ سره کړې وي د هغه ویډیو چې کوم هغه کلیپونه دي هغه د هغه ذهن ته راځي او دغه ویډیو چې هر سړی ګوري نو یقینا د هغه د سترګو نه به اوښکې ځي عطا صاحب ډېر یو نایس انسان دی یقینا ما اوس ومنله چې عطا صاحب چې دی د زړه نه ډېر یو نرم انسان دی عطا صاحب دغه مور سره د زړه نه مینه کوله اوس دغه مور په دغه کور کې نشته دی خو عطا صاحب بیا هم دغه کنډرو ته ولاړه ده او ګوري چې په کم ځای کې عطا صاحب دغه مورکۍ سره میلاو شوی دی دغه مورکۍ سره خبرې کړي دي دغه مورکۍ سره د زړه خوالې کړي دي هماغه ځایونو باندې ناست دی عطا صاحب هماغه ځایونه ګوري او هغه زړې ویډیوګانې او هغه زاړه یادونه ځان ته راتازه کوي نو یقینا ډېر خلک یې ولړزول عطا صاحب یقینا د انسان په روح کې الله پاک یو فرښته دې دنیا ته رالیږلې ده یقینا عطا صاحب د ډیرو غریبانانو د سترګو تور دی یقینا عطا صاحب په افغانستان کې په پاکستان کې ډیر زیات مینوال لري یقینا د عطا صاحب ډېرې میندې دي داسې ډېرې میندې عطا صاحب ته په هر مانځه کې په هر ښه بده کې عطا صاحب ته دعا کوي د هغې د خولې نه دعا وځي ولې عطا صاحب داسې یو انسان دی خاورې ایرې انسان دی که تاسو وګورئ په دنیا کې نور به داسې ډېر سوشل ورکران ووینئ خو هغوی به د خپلو مفادو دپاره لګې وي خو نه عطا صاحب صرف او صرف د غریبانانو د مفادو دپاره لګې دي راځئ دا ویډیو ګورو او بیا پرې نورې خبرې هم کوو لکار وتلی لکه مرغه چې وي چا ویشتلی یم یاره داسې لکار وتلی وزر می مات سوه پورته به ناسم د مرګ په خوبه اشنا ویده سم عطا صاحب په تلو کې چې کوم دی دغه محلې چې کوم خلک دی دغې نه هم ګیله من لاړو ځکه چې عطا صاحب دغه مورکۍ ته خپله مور ویلې وه او دغه د محلې کسان چې کوم دغې سره عطا صاحب دغه خبرې هم وکړې او د عطا صاحب نه بخښنه هم وغوښته خو د عطا صاحب زړه بیا هم ډک دی ولې عطا صاحب دغه مورکۍ سره ډېره مینه لرله هغې دغه ارمانو چې د په دغه جنازه کې کم از کم په دغه جنازه کې زه شریک وی نو زما په زړه به ارمان نه وي راځئ دغه د مولوي صاحب دغه خبرې د عطا صاحب سره ووایي چې څه وایي امانه مرده یو ځل خو لاړ شه دا کور ستاسو دی ته خبره شوې د مامور سره او خبر وکړي د ګاونډي په ګاونډي څونه حقونه دي ګاونډي خو په ګاونډي باندې د انتهایی ډېر زیات حقونه دي حدیث شریف مولوي صاحب وایي چې موږ اچانک خبر شو د دوی کور مخې ته امبولانس ودرېده او دغه مورکۍ او د دوی داسې څوک هم نه او موږ نه هیر شو د عطا صاحب نه بخښنه هم وغوښته خو عطا صاحب په زړه باندې هغه ارمان ځان سره یوړو او په تلو کې دغه کور ته تاله هم واچوله
نو یقینا د دې نه معلومیږي چې عطا صاحب یو زړه سوانده انسان دی، یو نایس انسان دی. هغه په ټولنه کې داسې یو رول لوبوي چې دا هر انسان نشي لوبولی. ډېر سوشل ورکران موږ ولیده د خپل ګټې د خپل مفاد دپاره لګېږي، خو عطا صاحب چې دی د خپل کور د خپل مالي څومره پیسې چې د کور مې هغه هم راوړي او دا حساب له کوم مسافر چې دوی سره مرستې کوي نو په شفافه توګه باندې هغه حقدار ته رسي. نو عطا صاحب الله پاک دې ډېر عمر ورکړي، زما په شمول ډېر خلک ورته دعاګانې کوي. دوستانو د ویډیو مقصد مې دا و چې د خپلې مورکۍ خیال وساتئ. ګوره عطا صاحب دغه مور خپله مور نه ده خو د خپلې مور په شان دې مینه ورکوي او خفه دی ورپسې. نو په دې دنیا د خپل مور او پلار قدر عزت وکړئ تر څو بیا مو په زړه کې ارمان نه وي. د ویډیو کتونه جهان مننه دوستانو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ پیج جاوید افغان آفیشل آل ان ون در سره فالو کوئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان. هغه مې دروند ټوله نړۍ ودردوله. بالکل هر کور کې فریاد او ژړا وه. بالکل په دې خاطر چې دا بېوسه وه. بالکل دې بیچاره ډېر د غربت شپې ورځ سبا کړې وي. بالکل دې به دا یوه کلمه ویلې چې ته راته خدای پاک زوی کړلی وایي کونډې مړې شي او بیا مړې شي. یعنې زما اوس لاړې تېرېدلې بس نو ما ته به یې هر وخت ویل هسې نه چې مړه شم درنه.